د استشهادیانو د قبرونو د جوړولو په لړۍ کې دا ځل د پروان ولایت د ګلغونډۍ په لمن کې 28 قبرونه په سپینو ډبرو ورغول شول. په همدې اړه جوړ شوو مراسمو کې دیني عالمانو، د امارت یو شمېر مسؤلینو او د استشهادیانو د کورنیو غړو برخه اخیستې وه. د راټولېدنې پر مهال لومړی د استشهادیانو روح ته د قرآن کریم تلاوت وبخښل شو او ورپسې د هغوی روح ته د مغفرت دعاګانې وشوې. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. که څه هم د دې کار تر مخه به د ګلغونډۍ په لمن کې یوازې د پسرلي پر مهال ګلان راټوکېدل، خو تر دې وروسته به دا سیمه په هر موسم کې د دې ځلېدونکو قبرونو په شتون کې ښکلې او خلکو ته به رژېدلي استشهادي ګلان وریادوي. په دغو نومورکو کې 11 تنه هغه استشهادیان و چې د یرغلګرو په تر ټولو ستر مرکز باګرام استشهادي عملیات ترسره کړل. استشهادیان د بهرنیانو له ټولو امنیتي تدابیرو او دنګو دیوالو ورتېر او د دوی پر مهمو تاسیساتو یې بریدونه وکړل چې درانه مالي او ځاني تلفات یې ورواړول. دغو استشهادیانو یرغلګرو ته ثابته کړه چې د افغانستان په هیڅ ځای کې به ترې خوندي پاتې نشي. د استشهادیانو له دې بریدونو وروسته د بهرنیانو په زړونو کې د ویرې کچه له 50 ته پورته شوه. همدې استشهادیانو بریدونو له برکته افغان وژلو ته راوړې وسلې همدلته پاتې شوې. دغه قبرونه چې د 5 ورځو موده کې په 200,000 افغانیو ورغول شول، لګښت د اسلامي امارت له ځانګړي بودجې ورکړل شوي دي. د نومورکو استشهادیانو او شهیدانو د قبرونو د رغونې مسؤل مولوي معصوم وایي چې دا لړۍ به روانه وساتي او په نورو ولایتونو کې به هم ورته کار ترسره کړي. هر ځای استشهادیان د پندې پټ دي، نو دغه قبرونه انشاءالله تعالی موږ ورته رغوو او ورته جوړوو. د مولوي معصوم په خبره د دې قبرونو د جوړولو موخه دا ده چې راتلونکو نسلونو ته د اسلام او وطن لپاره د قربانیو پیغام ورکړي. د را روان نسل لپاره دا یو تاریخ دی چې دا را روان نسل دا قبرونه بیا وګوري چې دا قبرونه څنګه جوړ شوي دي او پر چا جوړ شوي دي، نو دوی ته بیا دا یو سبق سي چې دا هغه خلک دي چې د الله تعالی د رضا دپاره ځانونه پر دین باندې قرباني کړي دي او دا تاریخي قبرونه دوی په دغه زرینو په دغه مرمرینو ډبرو باندې جوړ دي. د مراسمو یو ګډونوال مولوي صد وویل چې استشهادیان هغه خلک و چې پر خپل قربانیو د هیواد د ازادۍ او دین ساتنې لپاره یوه نوې لاره تیره کړه. مولوي سعد وویل چې استشهادیانو هم د نور خلکو په څیر کورنۍ او اولادونه درلوده، خو د دین او له مظلومو افغانانو د دفاع په خاطر خپل سرونه نذرانه کړل. ویلی شم چې ما خپل په سترګو باندې لیدلي دي الحمدلله چې د فدایانو هغه شوق او هغه علاقه او هغه جذبه او هغه احساس چې د دوی سره و، البته هغه ژوندی احساس چې هغه دوی دې ته مجبور کړي وو چې کورنۍ او د ژوند نور ټول خواږه پرېږدي او د الله جل جلاله د دین د حفاظت لپاره د شریعت نفاذ لپاره خپل ځانونه تر دغه ځای پورې رسولي دي. او هلته چې کوم دوی ډېر مختصر ژوند خو الحمدلله ډېرو زیاتو احساساتو نه ډک و، ډېر زیاتو محبت او شوق او علاقې نه ډک و چې الله جل جلاله د دوی سره دوی له الله جل جلاله کړی وعده هم پر ځای کړه او نن لکه تاسو چې وینئ دغه د متاسې د مقبرې په سر باندې ولاړ یو. مولوي حامد چې په دې مراسمو کې برخه اخیسته ویل چې د یرغلګرو په ماتولو کې د نورو مجاهدینو د بریدونو ترڅنګ استشهادیانو 80 فصلو کې ونډه لرله. د په وینا استشهادیان چې نن په هیواد کې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې ژوند کوو. د استشهادیانو په د ازادۍ کې یا په د شل کلن جهاد کې د دوی ونډه اگر چې مجاهدینو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، مجاهدینو ډېر تکلیفونه ګاللي دي او ډېر مشکلات یې ګاللي دي، زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي، خو لیکن د استشهادیانو ونډه په دې جهاد کې تقریبا د ما په نظر باندې 80% هم زیاته ده. په دې وجه چې استشهادي عملیات هغه عملیاتو چې دښمن یې په هیڅ قسم ممانعت نشو کولی او د دښمن مورال یې صفر ته رارسولی و. مولوي حامد وویل چې د قبرونو د جوړولو ترڅنګ د دې استشهادیانو تاریخ په کتابي او ویډیویي بڼه مستند کړل چې ترڅو راتلونکو نسلونو ته د اسلام او له هیواد د دفاع لاره وروښيي. استشهادیانو د اثارو ساتلو لپاره د ما په نظر باندې دا ډیره مهمه ده چې د دوی په مکتوبي شکل، کتابي شکل، په کتابي بڼه باندې ولیکل چې د دوی قربانۍ، د دوی هغه سرښندنې همدغسې په مستند ډول باندې هم باید د راتلونکي تاریخ لپاره ثبت شي چې راتلونکي تاریخ دا وویني چې د اسلام او د وطن د ازادۍ لپاره خلکو داسې قربانۍ هم ورکړي دي.
د یو استشهادي پلار چې د قبرونو لیدو ته راغلی و د امارت له مشرانو د خوښۍ ترڅنګ مننه وکړه چې له شهادت وروسته هم د دوی اولادونو ته په درانه نظر ګوري او د کورنیو د لاسنیوي ترڅنګ د قبرونو جوړول ته هم پام کړی. خود مشرانو سره د خدای ډیر ښه وکاند، خدای دې په دنیا کې له ظالمانو ورسې آخرت کې د خدای د دوی رضا سي. نو موږ ډیر خوشاله اوسو چې د دوی عزت کوي، خدای دې د دوی عزت وکړي. د یادول د ګلغونډۍ سیمه اوس یوازې د ځمکې عادي ټوټه نه ده، بلکې اوس د تاریخ یوه ژوره او تلپاتې نښه ده. پر سپینو مرمرو پوښل شوي قبرونه یوازې د استشهادیانو آرام ځایونه نه دي، بلکې د تلپاتې ژوند، استقامت او د یوې سترې مبارزې یادګارونه دي.